اسلامي تاریخ مطابق لومبۍ میاشت د محرم شروع شوې ده. څنګه چې انګریزي تاریخ او کال عیسوي د جنورۍ نه شروع کیږي، اسلامي تاریخ دا د دې میاشتې نه کې ته د محرم میاشت وایي او زمونږ پښتانه ورته د عاشورې میاشت وایي، د دې نه شروع کیږي. د دې اسلامي تاریخ تعلق د نبی علیه السلام مبارک د هجرت سره دی. ډېر بحث په دې وشو چې تاریخ د هجرت اسلامي د کوم وخت نه شروع شي. بعضې حضراتو دا تجویز وکړو، دا رایه پیش شوه چې د نبی علیه السلام د پیدایش نه دې شروع شي. د بعضې حضراتو دا تجویز و چې په کوم کال باندې نبی علیه السلام مبارک ته نبوت او پیغمبري ملو شوې ده، د هغې نه دې شروع شي. او بیا فیصله په دې وشوله چې دا تاریخ د نبی علیه السلام د هجرت نه پکار دی، ځکه هجرت د نبی علیه السلام هغه مبارک سفر دی چې هغې سره دین ډېر زیات خور شو. د هجرت نه مخکې د نبی علیه السلام دشمنان په مکه کې زیات وو او کولوې مسلمانان او نبی علیه السلام د اسلام تبلیغ ته نه پرېښودل. کو پیغمبر علیه السلام به تبلیغ کو نو دوی به کوشش کو چې د هغې په لار کې رکاوټ جوړ شي او د پیغمبر علیه السلام خبره څوک ونه مني، اړو څوک یې واونري. دومره کوششونه د مکې کافرو کړي وو چې په لارو کې خلک کېنولو چې د بهر نه مسافر راځي، هسې نه چې دا مسافر د پیغمبر علیه السلام خبره واوري نو دی ملګري نشي، دا مسلمانان نشي. نو لارو کې به خلک ناست وو چې څوک به هم د بار نه مسافر راته، دی به ورته وی چې زمونږ په کلي کې یو سړی دی او هغه عیاذا بالله لیونی شوی دی، وړې وړې وی او ناشنا جادو والا ورځي. ګورې که د هغه خبرې م واورېدې نو او د هغه جادو در باندې وشو نو لویه لانجه به درته جوړه شي، د پلار دیکه دین نه به بیزاره شئ، جګړې به جوړې شي، کور به یو بل سره روان شي، دا غلطې پراپیګنډې به یې کولې. تر دې حده پورې چې بعضې مسافر چې به رالل نو هغوی به په غوږونو کې مالوچ او ټوکړه منډلې وه چې موږ خو یې په قصد خبره نه ورو، خو هسې نه چې ته خیال هم نی او دا خبره بې اختیاره زمونږ غوږ ته راشي او په موږ د ده جادو اثر ونه کړي. داسې غلطې پراپیګنډې وې. او که مسلمانانو به بل ته دین رساو د هغې کلک خلاف به یې کو، تر دې حده پورې چې ښکاره عبادت ته هم نه پرېښودل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره لوی جلیل القدر صحابي دی او داسې رکوټې سړی هم نه دی، د مکې مکرمې په لویو مشرانو او خانداني خلکو کې دی. د کور مخې ته یې ځان له یو چبوتره جوړه کړې وه، هغې کې به یې مونځ کو، ځان له خپل عبادت به یې کو، خپل مونځ به یې کو، خو په زړه نرم و چې ده به کله تلاوت کو نو جړا به ورتله، جړل به یې. خلکو تنګ کوې نه دا مونځ به دې کور کې، مونږ دې بار نه پرېږدو. هجرت یې شروع کو، روان شو، وطن پرېږدي. یو کافر دی زید ابن دسنه، هغه وله مخې له ورغې، ابوبکره څه کوې؟ وی قوم مې نه پرېږدي، زه خو لګیا یم او خپل ځان مې دی، خپل مې کور دی، خپل مې دین او خپل مذهب، نو ما خلک خپلې خوښې ته او خپل اختیار ته نه پرېږدي، نو بس زه ځم او دا وطن پرېږدم. هغه وی نه، ستا غوندې هوښیار سړی او ستا غوندې پوه او قابل سړی ته خو زمونږ ډېر په کار راځې، غم ښادی کې زمونږ خیال ساتې، نو ته به بلکل بار ته نه ځې. راځه زه د دې
قریشو د مکې د یو قبیلې مشر یم، زه د امن در کوم، څوک به هم درته غږ نه کوي. دغه کافر راغی او د مکې په ټولو سردارانو وګرځېد، ویې ګوره ابوبکر غوندې سړی دی ولې زموږ د وطن نه هجرت وکړي او لاړ دې شي؟ دا خو ډېر ښه سړی دی، زموږ د کونډو خدمت کوي، زموږ د ماشومانو خیال ساتي، د مشرانو احترام او قدر کوي، د قرضدارو د رک شوو خلکو دی خو زموږ د کلي دپاره ډېره لویه فایدې سړی دی. ده له ما امن ورکړی دی. ټولو سردارانو وویل چې ډېره ښه ده، خو یو شرط پکې ده چې دی خپل لمونځ او عبادت کوي، کور کې دننه به کوي، بار به نه کوي. د کور مخکې چې دی کله عبادت کوي او دی عموما پکې خپلې تلاوت کوي، نو دی جاړي زمونږ بچي او زمونږ ښځې راځي او ده ته ودرېږي. مونږ یریږو چې هسې نه زمونږ دا ښځې او دا بچي دا د ده په دین ور ونړي. دا پې شرط ولګوه چې دی کور خپل عبادت کوي. هغه کافر راغی حضرت ابوبکر باندې دا شرط ولګو، وایي ته د عبادت خپل کور کوه. ډېره ښه ده چې تا دونه ما سره ښه وکړل، زه به هم ستا خبره ومنم. نو څه موده عبادت به کور کو، مونځ به یې کور کو، اخر خوند یې ورنه که بار راووته. چې بار راووت بیا به هم هغسې خپل مونځ کو، تلاوت به یې کو، جړل به یې د کافرو دا بچي او ښځې دا به راتلې ورته به ولاړو. هغه کافر لاړل، بیا هغه ابن دسنه کافر ته ووایي چې تا دې سړي له امن ورکړه، هغه د خپل شرط خلاف ورزي وکړه، بار راووت. پوه یې که که دی د شرط پابندي کوي او دا خپل لمونځ او دا خپل عبادت په کور کې دننه کوي، خو ډېره ښه. که نه کوي مونږ یې بار نه پرېږدو، بار یې بلکل نه پرېږدو. راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یې الوی، ویې ګوره تا سره ما یو شرط ایښودی، یا خو د هغه شرط پابندي وکړه او کور کې دننه چې څه دې خوښه یې کوه، ځکه دا کافر تا بار زمونږ د قوم خلک دې بار نه پرېږدي. نو که سبا چا در باندې غزار وکړه نو بیا زما بېزتي ده. وایي به چې فلانکي امن ورکړی و او بیا هم د هغه سړي خلکو ووو، یا ما ته خپل امان واپس کړه چې څه دې خوښه یې کوه، چې د ما بدنامي ونه شي، څوک دې پرېږدي نه، او یا کور کې خپل عبادت کوه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي ما تا ته خپل امان واپس کړ، زه دا خوښوم، ما له د الله او د الله د رسول امان کافي دی. او زه به بار ناست یم، دغه د کور مخې ته به دا خپل لمونځ کوم او دا خپل عبادت به کوم. داسې سخت وخت و د هجرت نه مخکې. لوی صحابه حضرت ابوبکر غوندې شخصیت، هغه د کولو میدان کې په جهر او په زور تلاوت نشو کولی، مونځ یې نشو کولی، د نورو څه حال و. نو اسلام د هجرت نه مخکې کوشش ډېر وشو، خواري ډېره وشوه، صحابه ووهلی شو، د حضور پاک مبارک وجود پاک ته ډېر تکلیفونه میلو شو، د طائف سفر پکې وشو او ډېر محنتونه وشو. خو کوم چې د دین د خورېدو کوم انداز و هغسې ونه شوله، ځکه دشمن ډېر زیات مضبوط و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجبوره شو د مدینې منورې هجرت وکړو. هجرت نه پس هم کافرو خپل زور شور لګو، کله بدر غذا پیښیږي او کله د احد غذا پیښیږي، کله د خندق او کله بل او کله بل. خو بهر کې د هجرت نه پس دین ډېر زیات خور شو. نن چې د دین اسلام او ایمان د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی، دا د نبي علیه السلام هغه او د هغه د ملګرو کوششونه دي او زیات برکات د هجرت نه پس دي. نو په دې وجه چې د هجرت نه پس یو نوې غوندې سلسله شروع شوه. حضور پاک او د هغې ملګرو ته یو امن او سکون میلو شو. کولو مټ سره د دین تبلیغات وکړل او دین یې ورسو. نو دې وجه نه علماو لیکلي دي چې مشرانو د تاریخ د هجرت سره تعلق ونیو چې د هجرت نه پس شروع کوو. دې نه مخکې چې کوم تاریخ و هغې ته به قبل الهجرت وی. د هجرت نه مخکې 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله قبل الهجرت به یې ورته وی، او یا به یې په هغه عیسوي اندازه تاریخ معلومه و. د هجرت نه پس نوې اسلامي تاریخ شروع شو. بیا به یې وی دا فلانکې جهاد دا په 2مه هجره کې دی، دا په 3مه کې دی، دا په 4مه کې دی، دا په 5مه کې دی، د نبي علیه السلام دا حج په 10مه هجره کې دی، د هغې وفات په 10مه کې دی، د ابوبکر صدیق حج په 9مه هجره کې دی، حدیبیه په 4مه هجره کې شوه، خیبر په 7مه هجره کې شو. دا د هجرت نه تاریخ مقرر شو. او ذهن کې یو سوال راځي، زموږ طالبان سوال کوي چې د نبي علیه السلام هجرت خو د ربیع الاول نه شوی دی،
د ربیع الاول په میاشت کې هجرت شوی دی. نو دا د محرم نه ولې شروع شوه؟ پکار دا وه چې د هجرت د تاریخ نه شروع وشي، هغه خو ربیع الاول میاشت ده او عموما اهمیت د 12 ربیع الاول دی. نو پکار دا وه چې اسلامي تاریخ د دغې نه شروع شوی وي، د ربیع الاول د میاشتې نه. دا د محرم نه ولې شروع شوه؟ نو اصل کې محرم د عزت او د برکت میاشت ده. دا 4 میاشتې دي، دې ته به اشهر حرم وي، د برکت او د عزت میاشت. یو زبرګ رجب چې ورته وایي، یو شوال، یو ذیقعده. شوال د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي، ذیقعده چې موږ د میانې میاشت ورته وایي. دا یو ذیقعده او یو ذوالحجه او یو محرم. ذیقعده د میانې میاشت او ذوالحجه د لوی اختر میاشت او یو محرم. دا 3 میاشتې پرله پسې دي، د میانې، ذیقعده، ذوالحجه، د لوی اختر او دا محرم، او یو د زبرګې میاشت هغه ته لرې ده. نو د هجرت شروع بېشک په ربیع الاول کې هجرت شوی دی، خو پیغمبر علیه السلام کې تیاری کو د هجرت او صحابه لیږل هغه د محرم میاشت وه. ځکه د ذوالحجې په میاشت کې، د لوی اختر په میاشت کې د مینا د غونډۍ لاندې د مدینې د انصارو سره د پیغمبر علیه السلام خبره مضبوطه شوه چې هغوی دعوت ورکوي مدینې شریفې ته راځه. نو بیا خو د لوی اختر ورځې وې تېرې شوې، نو د محرم د میاشت کې دا کم لومبی اوس میاشت شروع ده، په دغه میاشت کې نبي علیه السلام صحابو ته حکم وکړو وایي تاسو ورو ورو هجرت شروع کړئ. نو د صحابو هجرت او د نبي علیه السلام د هجرت پروګرام د دې محرم نه شروع شو. اگر چې محرم پسې بیا سفر او بیا ربیع الاول هغې کې هجرت وشو، خو تیاری شروع او صحابه د محرم نه شروع کړو. او دا د عزت او د برکت په میاشتو کې ډېره عزتمنده میاشت هم وه، نو بس د محرم نه شروع شوه. او بل پکې د عاشورې برکتي ورځ هم ده، د اختر ورځ ده پکې. عاشوره دا د مسلمان د اختر ورځ، د خوشحالۍ ورځ ده. نو پکې د عاشورې د عزت او د برکت ورځ هم ده، او د عزت میاشتې چې 4 دي د هغې میاشت هم ده، او د هجرت تیاري هم د دې نه شوي وو. اکثر صحابه د محرم په میاشت کې تلي، څه خو مخکې هم تلي، خو اکثر په دې کې لاړل. نو بس فیصله د محرم په میاشت شوې ده، د محرم نه هجري تاریخ شروع شو. دا اوس چې کومه میاشت ده د عزت او د برکت میاشت دومره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دې کې یوه ورځ ده چې هغې ته د عاشورې ورځ وایي، 10مه ورځ. عاشوره ورته ولې وایي؟ اصل عاشر 10مې ته وایي، دا 10مه ورځ ده د دې میاشتې. او یا علما وایي 10 پیغمبرانو ته رب العالمین په دې میاشت کې ډېر لوی عزتونه او خوشحالۍ ورکړي دي، د دې وجې نه عاشوره ورته وایي. دا د نبي علیه السلام د زمانې نه مخکې د برکت ورځ را روانه ده. د حضرت آدم علیه السلام علما وایي چې الله دنیا ته راکوز کو او سبې سترګې وغړولې او رڼا پرې راغله، وایي دا د عاشورې ورځ وه. د نوح علیه السلام کښتۍ کې د جودي غر د پاسه ودرېده، وایي دا د عاشورې ورځ وه. حضرت ابراهیم علیه السلام چې الله د نمرود د اور نه خلاص کا، دا د عاشورې ورځ وه. حضرت موسی علیه السلام ته رب العالمین په دې میاشت کې ډېرې عظیمې کارنامې ورکړي دي. حضرت ایوب علیه السلام بیماري چې خدای جوړه کړه، وایي دا د عاشورې ورځ ده. حضرت یونس علیه السلام چې الله د کب د ګېډې نه راوویسته، وایي دا د عاشورې ورځ وه. او خصوصا حضرت موسی علیه السلام، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د رمضان د فرضیت نه مخکې د عاشورې د ورځې روژه نیوله، دا فرض وه. زموږ محققین علما لیکي چې دا فرض وه، یو د عاشورې روژه او یو د عرفې روژه، او 3 ایام بیز ورته وایي. په هره میاشت کې 3 روژې، 14، 14 او 15. نو 3 په هره میاشت کې، نو چې 3 میاشت کې شو، نو په کال کې 14 خو دغه شوې. یوه عاشوره 29، یوه عرفه 28. دا 28 روژې په کال کې فرض وي. د نبي علیه السلام د هجرت نه مخکې به همدغه روژې نیولې کېدلې، باقاعده به صحابه مستقل دا روژې نیولې فرض وي. چې کله نبی علیه السلام مبارک مدینې شریفې ته هجرت وکړو، نو په مدینه کې ګیر چاپېره یهودیان اوسېدل، هغوی د عاشورې روژه نیوله. نبی علیه السلام دې تپوس وکړو، وایي تاسو د عاشورې دا روژه ولې نیسئ؟ مونږ خو فرض ده مونږ یې نیسو، تاسو ولې نیسئ؟
وی مونږ یې ځکه نیسو چې زمونږ پیغمبر ته حضرت موسی علیه السلام ته الله په دې ورځ ډېرې خوشحالۍ ورکړې دي او خصوصا ډېره غټه خوشحالي دا وه چې د هغه دشمن بني اسرائیل الله هلاک کړل او موسی علیه السلام له پروردګار کامیابي ورکړه نو مونږ په هغه خوشحالۍ کې د اختر ورځ دا مناوو د خوشحالۍ ورځ یې مناوو مونږ پکې الله خوشحاله ځکه د مسلمان اختر خدا دی چې دی الله خوشحاله کي مونږ الله پکې خوشحاله مونږ پکې روژه نیسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د موسی علیه السلام تابعداري خو مونږ له ډېره ښه پکار ده اصل خو د هغه زمونږ پیغمبر دی زمونږ پیشوا دی تاسو خو په غلطه د موسی علیه السلام نوم اخلی نو چې تاسو د موسی علیه السلام په خوشحالۍ کې دا روژه نیسئ نو مونږ به خامخا نیسو روژه خپله جاري ساتئ چې پرېږدي نه دی مخکې به یې نیوله او اوس نه جاري وساتئ دا مخکې چې کوم دا شورین نیوله چې دا ګورې خامخا مونږ نیسو او پرېږدي نه دو واقعي حضرت موسی علیه السلام ته پروردګار عظیم داسې سکون اطمینان خوشحالي ورکړه چې د موسی علیه السلام د ژوند او د زندګۍ یو انقلابي وخت یو وخت داسې و چې موسی علیه السلام د فرعون د کلي د مصر نه سړي له سوک ورکړه د دوو کسو جوړه یې کوله هغه کم سړی زیاتې چې یې کو هغه نه پوهېده نو هغه له سوک ورکړه چې دی به لږ پوه شي دی به لږ زور وموني د هغه سوک نه هغه مړ شو موسی علیه السلام پسې میټینګونه وشو د فرعون په دربار کې چې دا راونیسئ دا خو مجرم دی او ده خو سړی وژلی دی موسی علیه السلام ته یو ښه سړي مشوره ورکړه چې د فرعون حکومت ستا متعلق مشوره وکړه او پرېږدي دی نه نشي دی او وجنې دی نو ته مهرباني وکړه دا وطن پرېږده هجرت وکړه موسی علیه السلام لاړ مدین علاقې ته مصر یې پرېښود هلته کې د شعیب علیه السلام سره 8 کاله یا 10 کاله تېر کړل او چې هغه مودې د شعیب علیه السلام سره پوره کړه نو حضرت شعیب علیه السلام خپله لور ورته ورکړه په نکاح لور چې په نکاح واغېسته را روان شو چې دا موده خو 10-8 کاله تېر دي خپلې علاقې ته به لاړ شم د خلکو نه به یېرم څوک به مې یا پیژني یا به مې څوک نه پیژني سر ورله یو امسام ورکړه شعیب علیه السلام علما لیکي دا هغه امسا وه چې پشتن نسبن د شعیب علیه السلام لاس ته را رسېدلې وه او دا هغه وه چې حضرت آدم علیه السلام ځان سره کوم 10 څیزونه د جنت نه راوړو یو پکې د امسا وه هم وله ورکړه لور یې ورته په نکاح کړه ګله چیلې هم وله ورکړې را روان دي یو مقدس ځای دی وادي سینا هلته چې راورسېدل نو د بیبي یې د ماشومانو د ولادت تکلیف شروع شو اولاد یې کېده دغې وخت کې انسان ته د ګرموالي د اور ضرورتي او د دویم زنانه ضرورتي حضرت موسی علیه السلام چوکت یو ځای کې اور ولید رڼا وه بیبي ته وایي ته دلته کښېنه اني آنستو نارن ما اور ولیده لعلي آتیک بقبس زه یو شغله درته راوړم ورځم یو شغله به راوړم اور به درته بل کړم ګورم اور سره به خامخا څوک وي نو څوک زنانه کوي نو تاله به راولم ستا خدمت به م وکړې ډېره ښه ده بیبي ورته ویې خو د علاقه کې بلده وه وی داسې وکړه چې ځان سره د امسا واله شپه ده توره تیاره ده باران هم ورېږي نرې نرې سیلی او هوام ده د امسا ځان سره واخله او دا پنیر هم پخپو کاسې نه چې ته مار یا لړم څه شي دله ټک در نه کړي او امسا هم واله چې ته څه حیوان میوان دله نقصان در نه کړي نو ورشه چې هغه اور له ورغې یو دغې را واغېسته څه ورته وي دا اور کې شوه شوړی را واغېست او چې اور ته وکتل اور د اونې په سر بلیږي اور د اونې به اور اغېستي نو انسان خو نشته او نه څوک شته اونې به اغېستې اور شوړی را واغېسته هغه اور ته یې ور مخامخ کړه چې دې اور ته شوړه ور مخامخ کوي هغه اور ته بره کېږي دې شوړه ور اوچتوي اور ته نور هم بره کېږي حیران خو شو
چې دا عجیبه اور دی، نه اونه سوځي نه لوګی شته نه بوی شته. ځکه اور خامخا بوی هم کوي او لوګی هم کوي. د دې اور نه بوی شته نه لوګی شته نه تو شته. اور خو تو هم کوي لیکن خو تو هم نشته. دا خو اور نه معلومیږي، ځکه دا خو خاصیت هم دا دی چې دی به تو کوي، لوګی به کوي، بوی به کوي. کوم ځای چې بلیږي شی به سوځئ، نه ونه سوځېږي نه بوی شته نه لوګی شته. او عجیبه دا ده چې شوړه وروړم نو دا اوچتېږي ښکته کېږي رڼا اعلی مزېداره کړي. دا خو اور نه دی، دا خو څه بل سینګه رڼا ده. دی په دې سوچ او په دې فکر کې دی غم کې دی چې اواز ورته کېږي ای موسی انی انا الله، زه الله یم. فخلعن علیک انک بالوادي المقدس طوی. ته مهرباني وکړه پیزار دې وباسه. دا اخوا دېخوا ځای نه دی، دا ډېر مقدس او پاک ځای دی. ځکه چې الله تا سره کوم ځای کې خبرې کوي نو دا ډېر مقدس او پاک ځای وي. او طوی د دې نوم دی، پاڼې دې وباسه. دا اواز چې ده اورېده، اواز چې اوري د ښي طرف نه م اوري او د ګس طرف نه م اوري. د بره نه م اواز اوري او د ځمکې د طرف نه م اوري. د مخې نه م اوري او د شا نه م اوري. حیران دی چې عجیبه اواز دی. علما لیکي چې د الله اواز و. د الله د اواز تعلق د غوږ سره هم نه دی. ګورې مونږ خو چې کوم اواز اورو د انسان نو په دې غوږونو یې اورو. د الله اواز انسان په هر ځای اوري. هر شریف اندام په هغې اواز ته اورېدلی کېږي. نو دې یو خوا بل خوا ګوري چې د اواز د کوم ځای نه دی. بره ګوري، ښي طرف ته ګوري، ګس طرف ته ګوري، مخکې ګوري، شاته ګوري. الله ته کوم ځای یې؟ نه کوي کار نه کوي. اوس پرېږده پرېږده. para. نو ورته اواز کوي چې ته کوم ځای الله؟ کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري. هغه د بیبي مسله په ځای پاتې شوه او د الله سره د الله خبرې واورېدې. یو تجلی یې ولیدله، یو خوند پیدا شو. رب العالمین فورا ورته بشارت او ځای یې ورکړ چې تا له ما پیغمبري درکړه. خو پیغمبري بېشکه ډېر لوی عزت دی. حقیقت دا دی ډېر لوی احترام او ډېر لوی عزت دی، خو لوی بوج هم دی. اسانه خبره نه ده. چې طالبانو ته موږ دا پټکې د کال په آخر کې تړو، موږ وایو دا خو یو ډېر لوی عزت دی، تا نه خدای عالم جوړ کړه. او دا پټکې د مشرۍ نښه ده. که څوک پوهېږي د عالم په قدر او په عزت. ځکه د پیغمبر او د خدای د علم ته وارث شو، د هغې عالم جوړ شو. ډېره لویه خبره ده. خو ګورې عزت هم دی، خو ډېر لوی بار هم دی. په سر د لوی بوج کېښودلی شو، اوس به دا دین بل ته رسول هم غواړي. نو پیغمبري خو لوی عزت او لوی شرافت دی، خو لوی بار هم دی. داسې بار دی چې فورا ورته وایي اذهب الى فرعون انه طغى. لوی دشمن د فرعون سرکشه ځلاړ شو او هغه ته اوس دین ورسوه. پوهې که او دا خو اسانه خبره نه ده. بادشاه له به څوک ځي، وررسېږي به څنګه، او هغه ته به دا خبره څنګه کېږي. د ده ژبه کې لږ غوندې لکنت هم و، خبرې به یې صفا نه شوې کولی. صاحب ژبه کې هم لکنت دی، او چې په سړي باندې د ژبه کې لکنت وي او په ده باندې لږ هیبت راشي، د ده ژباړو کار نه کوي. سړی هم د هغوی د قوم وجلی دی، هغه دشمني هم راپورې ده. خدای یو کار وکړه الله، او د الله کار کې خو انکار نشته او نه کولی شي. داسې وکړه چې زما ورور دی هارون ملګری مې کړه، دوه به یو په یو بل به ډاډ یو. که زه خبره کې انخطېدم زما خبره به هغه کوي، بس ورځو به نو. خو الله ورته وایي چې ځه دا خبره به دې ومنله، ستا ورور هارون مې هم پیغمبر کړ، هغه ته زه اطلاع ورکومه، هغه به د ښار نه بار ستا استقبال هم وکړي، پیغمبر مې هم کړ. او یېرېږه مه، تا له داسې طاقت در کوم چې فرعون څه کوي چې د هغه نه مضبوط بادشاهان هم تا ته لارې به در کوي. حقیقت تیرونو عزت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او طاقت د چا په اختیار کې دی؟ الله. یو غواړي تعز من تشاء وتذل من تشاء. څوک ذلیله کړي او څوک عزتمن کړي. بیده الملک، بادشاهي د الله په اختیار کې ده.
چاله یې والي او چاله یې ورکي. دا خو موږ ولیدل په خپل ملک پاکستان خو زموږ ډېره لویه تجربه وشوه. نور به لا پرېږدو په خپل ملک هم ډېره تجربه وشوه. نن به سلوټ کوي بادشاه ته او سبا به بادشاه جیل کې پروت یا په کرسۍ د پاسه ناست. هغه تاسو په خپله ولیدل. د عزت سړی به پولیس به دې مخکې وروسته منډې وایي بړه به جیل کې پروت وي به بوځې به ځان ته وایي او بې عزته سړی به یې را به شي په کرسۍ به کېده. بهر کیفه وایي داسې وکړه چې د امسا دې وغورځوه. چې امسا یې وغورځوله هغې نه یو لویه اجدها ښامار جوړ شو. دې چې وروسته شو املا ته خپ مه یېرېږه. سنعیدها سیرتها الاولى ګوتې یو سوه هماغسې امسا به ته جوړه شي چې ګوتې یوړې بیا ته هماغه امسا جوړه شو. وایي دا خو دې مضبوط او لاس دې په ګریوان کې ومنډه چې لاس یې ګریوان کې ومنډه وي بار راوباسه چې راویې ویسته داسې شغلې رڼاګانې ترې ختې چې لکه د سپومې او د انور غوندې به یې شغلې رڼاګانې کولې. وضم یدک الی جناحک تخرج بیضاء لاس ومنډه وباسه تک سپین به خیږي. من غیر سوء آیة اخرى څه برګې مرض به پې نه او نه څه بیماره به دا به دې دویمه نښه شي. ځه اوس فرعون له ځه تا خوا دې خوا کوي داسې شی مې دله درکړې چې کونټۍ غورځوه دې ټیدونه به اچې منډې به وایي غږ هم درته نه شي کولی. لاس ګریوان کې منډه شغلې به کوي د په سترګو به د هغې سر کېږي پړه کې به د هغې روښنایي سر کېږي که او دې نه مني خو یېرېږي به. راغې را روان شو رور هارون علیه السلام لار کې استقبال وکړ او د الله حکم و نیغ په نیغه فرعون دربار ته ورغلل. لاول خو درباریانو نه پرېښودو خو بیا یې پرېښودو بادشاه ته فرعون ته ور ورسېد. خپل تعارف ورسره کوي صاحب زه دې وپېژندم نه ما خو نه یې پېژندلې زه هغه هلک یم چې هغه تا سره ماشوم لوی شوی یم او بیا لاړم مال الله پیغمبري راکړه او بذات الله ما ته حکم وکړ چې د فرعون ته ورشه دین ورته ورسوه. سپېرله په کار و چې د الله را لېږلی شوی پیغمبر د ده په نوم قدر یې کړی چې اوهو زه هم دومره شوم چې زما متعلق الله تا ته حکم کړی چې دله ورشه. ما کې جرم دی ما کې لویي ده او الله هغه محسوس کړې ده. بادشاه ته علته ورکړی وی او د الله خبرې منلې وي نو لوی نیکنامي او نوم به یې شوی وی د دنیا کې هم د الله په نوم هم هسه وایي ورته سپېره او ورته وایي ښه درې خبرې واوره. یو خبره خو دا ده چې ته مونږ ماشوم لوی کړې رکوټ یې لوی کړې اوس راځې مونږ ته نصیحتونه کې. دویم دا دی چې ته خو مجرم یې خو جیل کې دی چو تا به خو زموږ سړی دی وجلی دی خره خدای په اسانه ګوتو له راوست دی اوس به تخت دی کم خوا او دوی مقصد دی سړي په مقصد ملاول پوهې کا. هوښیار دی فرعون دا بادشاهي وایي په مقلتوب هم نه کېږي. هوښیار دی مقصد دی سړي وایي مقصد خو مې دا دی چې زما یو الله دی یو رب شریک هغه له نشته ته ځان ته خدای وی که فرعون به وي انا ربکم الاعلی زما نه لوی خدای بل نشته وایي ستاسو لوی رب زه یم ته ځان ته خدای وی درو دا غلطه خبره ستا نه مخکې دا دنیا چا چلوله ستا له بادشاه نه اخوا دنیا څوک چلی او تا له دا ژوند چا درکړی او دا رزق څوک درکوي او دا خوب دله څوک راولي او دا ویښه دله څوک راولي یا ډوډۍ دله څوک درکوي دا لاس پې دله څوک راکوي داسې مه کوه سرزوري مه کوه. الله یو ومنه زه د الله رسول یم ما په حیث د رسول په حیثیت د یو پیغمبر او د استازي ومنه. باقي که ته دا خبره کوې چې سړی وجلی دی نو ما په قصد نه دی وجلی ما خو هغه ته نصیحت کو په نصیحت نه پوهېده بیا مې ورته ادب خو یو سوت مې ورکړه ور برابر شو څه که څوک خو څوک نه مري نو ما خو سوپر کړی دی. او درېیم دا که تا زه ماشوم لوی کړی یم نو بېشک ښه دې کړي دي دا د الله فیصله او د الله خوښه وه تا د مور د کوره نه یم راوستی دریاب نه دې راوچت کړم او چې کار وکړه چا ویله نورې خبرې به وروستو کېږي او د علما لیکي د تخت نه ټوپ کړی یو خوا بل خوا منډې وایي چې یو طرف ته ځان پټ کړم ځکه دا خو به ما حمله ونه کېږي او ناشنا چې د الله په حکم او د الله په قدرت ته ښامار جوړېږي او الله د ده د یرې لپاره جوړوي نو چې هغې کې به هیبت څومره موسی علیه السلام زر هغې ته ګوتې کړې اوچتې یې کړې نه تا ته ډېر لوی ټایم دی دې به درته ټک نه درکوي دا خورم دی پې نه خو دا خبره زما ومنه پوه شو سړی چې د سخت دی خو جیل کې هم نه جمع جوړلی جیل کې دی چې ځان له کار ګورو او کونټۍ راته داسې کړه خولې وازه کړه بېغمه یم نه خو زما پولیس ته د مقابله د کونټۍ کولی شي نه زما پوج د مقابله کولی شي او نه زما څوکیدار د مقابله کولی شي دا خولې لانجه باندې ګیر شوم
هوښیار و بیا هم د دنیا هوښیار د ځان دپاره هوښیار وی ښه داسې وکړه ماله ټایم را ستا په دې خبره سوچ کوم ټایم راکړه زه ډېره ښه شوه دې ته بار راووت او هغه خپل میټینګ راووښت د خپلو وزیرانو هغوی سره مشوره ته یې کړې هغه هلک خو دا چل کړی څوک وایي صاحب جیل کې واچي ستا پلار به جیل کې واچي څنګه جیل کې واچي خو کونټی ده هغې نه خو مال جوړوي مړ به یې کړو څوک به ورځي مودي به یې څوک اسانه خبره ده هغه وجل سمه مشوره راکړې دا وزیران خوشامنګري دي بعضې وخت صحیح مشوره هم مشر له نه ورکوي که صحیح ورکوي دا مشر پرې خفه نه سي که هغې صحیح مشوره ورکړې وه ممکن ده چې څه خبره یو شان جوړه شوې وې هغې څه وایي نه نه صاحب دا جادوګر دی مصر کې جادو ډېر زیات او د ده مطلب نور نشته دا جادو یې راوړی که ته زده کړل لس کاله یې بار تېر کړل او چل یې زده کړه راغی اوس موږ نه بادشاهي قبضه کول غواړي دا بادشاهي له راغلی بادشاهي قبضه کول غواړي او موږ د خپل وطن نه وښکل غواړي او په دې بادشاهي د ده قبضه په کار ده که څوک هم ورسره وایي دا غټ جادوګر د جادوګر وله راوله چې مقابله وکړي کله به پته ولګي د جادو به ختم شي او نور جادوګران به وګټي پته به ولګي چې دا جادوګر دی میدان کې به رسوا شي ځکه دا خبرې که د خلکو سره کوي خلک به یې ملګري کېږي دی به رسوا شي موسی علیه السلام بیا راغی زما په خبره یې سوچ وکړ یو وایي ته جادوګر دا کار ستا جادو دی دا لاس نه ترې رڼا خېږي او د دې نه نو داسې کار کوو چې زه اول معلومات کوم چې ته تا جادو د پاسه ما سره هم جادوګر شته ډېره ښه شوه مقابله به وکړو پته به ولګي چې زه جادوګر یم او که نه یم وی ښه ورځ نیټه کړه وی ښه د عاشورې ورځ موعدکم یوم الزینه د اختر ورځ د عاشورې ورځ د عاشورې ورځ نیټه شوه څه ټایم به موسی علیه السلام یې سهار ټایم به ښي د سخت دا وخت چې ټوله دنیا راشي وویني موسی علیه السلام خو مطمئن دی چې ایله خو خدای کار وکړه داسې به زما خبره یا څوک مني یا به نه مني او د عاشورې ورځ خو ټوټې وي د اختر په ورځ خو میلې له دنیا راځي د میلې ورځ هم ده او د میلې ځای هم دی او ساخت هم دی نو ټول خلک به زما د دعوت واوري او ممکن ده چې الله ټول مسلمانان کړي او فرعون بې وقوف دی پوه نه شو هغه یې راشه دا خبره څوک ونه مني راشه په لوی مجلس کې به رسوا شي جادوګر چې کوم قابل جادوګرانو د مصر هغه یې راغونډ کړل چاته چې دی اجت شي نو هغه هم بیا نخرې پېخرې کوي صاحب بیا خو وړه خبره ده دې بدله موږ داسې پړ کړو چې غټ بم نشي کولی خو موږ زموږ به پکې سي تاسو چې څه خوښئ در کوم بلکې تاسو به من المقربین مشیران والم د اسمبلی ممبران به والم ما سره نږدې به یې لوی قدر او ډېر لوی عزت به دله درکړم ورځ مقرر شوه د عاشورې د مخکې نه مقرر وه جادوګر لګیا دی خپل جادو یې برابر کو نظربندۍ والا دې میلو کې ما لیدلي دي لوټه کې به اوبه دي چې یوې هغه اوبه پکې را پیدا شي او لوګه تیر به یې په اوږه به یې دی به اوږه کړې نه دا ستا نظربندي ده او غټه اوږده چاړه وي په خوله به یې ومنډي خدای پاکه دا چاړې سي په خوله ومنډله دا خو د خوله کې راځي نه وینه شته او نه بل څه شی شته دا نظربندي ده تا ته الاوړې شی ښکاري شیشې به کله خوري بوتل ته لکه شیشې خوري دا شیشې خو دې نه خوږئ دا حقیقت کې نه شیشې خوري او نه چاړه په خوله یې منډي تا ته داسې ښکاري لکه چې دې دا کار کوي دا یو فن دی هغه جادوګر هم د هغه خپل فن مظاهره وکړه او قرآن کې چې الله وي وجاءو بسحر عظیم لوی سحر او لوی جادوګ او ډېر انتهایي الله ورته لوی وایي نو دا به لوی وي که نه لوی نظربندي جوړه شوه فاذا عیسیهم شبالهم و عیسیهم هغه رسۍ هغه چې کوم هغوی پړي راوړي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى هغې په خیال کې داسې راتله منډې نه والې او نه لقېدل خو خلکو ته داسې ښکاره کېدله چې ګنې دا منډې وي هغې سره چوکې وي او پړي چې میدان کې وغورځول هغې نه ماران جوړ شو څوک یو خوا مار منډه وي څوک بل خوا مار منډه وي خو لاول یې عیسی علیه السلام ودرو وی ته امسا مخکې غورځوه عیسی که مونږ مخکې وغورځو موسی علیه السلام ورته تاسو وغورځوئ مطلب یې دا و چې ستاسو دا مخکې ښکاره شي او بیا زه به ګورم چې خپل کونټۍ وغورځوم ښامار چې پته ولګي چې هغې هغه خپلې امسا او رساګانې وغورځولو لوی فرعون ناست دی او لاس ټپېږي او زنده‌باد دی او په لکونو خلک دی لږ هم نه دي
او ساحران هم سور کې دي خوشحاله دي چې زمونږ کم سحر وکړه د دې مقابله نشي ګانه ده هېڅوک یې مقابله نشي کولی او د فرعون د زنده‌باد نارې لګېږي او دی هم په شاهي تخت باندې ناست دی په میدان کې وګورې لیدل د یو امسا نه مار جوړوي که دا پیغمبري وه نو دا به بیا هم ټول پیغمبران که نه دا دوی دا چوکو نه جوړ نه کړل څه که د چوکې نه په مار جوړولو پیغمبري میلاویږي خو دا ټول به پیغمبران دي هغه موقع میلاو شو نخرې یې شروع کړې موسی علیه السلام خپل امسا وغورځوله چې ویې غورځوله قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فاذا هي تلقف ما یأفکون داسې نه شوه چې یو رانیسي او شخوند پرې وی یو خولې د میدان په یو سر کې جامه کېښوده بله جامې د میدان په بل سر کې کېښوده ټول یې راغونډ کړل او الواق یې تېر کړل چې څومره رسۍ نه ماران جوړ شوي او د څومره چوکو نه ماران جوړ شوي فاذا هي تلقف هرو شخوند یې پرې ونه وو بې شخونده یې تېر کړل او چې څنګه یې تېر کړل او خوله یې وازه کړه او د فرعون په تخت یې ورغروال نو هغه هلته ټوپونه جوړ کړل علما وایي دومره دستونه یې وکړل چې د شمېر نه هم زیاته جادوګر خو پوه شو جادوګر په جادو پوهېږي عالم خو عالم پېژني که شاعر پېژني انجینیر ته پته لري چې دا انجینیر دی موږ یې څه پېژنو ډاکټر ته پته لري چې دا نسخه چا ولیکله نو دا ډاکټر دی او که ډاکټر نه دی جادوګرو ته پته لګي چې جادوګر څوک جادوګرو ته خو پته ولګېدله چې عجیبه مار دی دا خو چې مونږ کوم ماران جوړ کړي دي خو چې روان یي لکه د مار غوندې داسې کېږي دا خو نه روان دی دی خو داسې نه کېږي او دا خو دا دومره رسۍ یې تېرې کړه خېټه یې ډوغټه دې شوه دا خو جادو نه دی او مونږ خو چې کوم جادو جوړ کړی دی خلک خو پرې نه پوهېږي مونږ خو پرې پوهېږو چې جادو دی که نه دا خو جادو نه دی دا خو نظربندي نه ده د هغې پوه شو چې دا پیغمبر دی هغې ته پته ولګېدله چې دا پیغمبر دی او موسی علیه السلام فورا دعوت هم ورکوي چې ګورې د پیغمبر امدا زما معجزه ده دا مال الله یو دلیل را کړی دی د پیغمبر معجزه د پیغمبر یې نه ښیي او زما دا دعوه ده هېڅ هم نه غواړم نه بادشاهي غواړم نه مال او نه دولت هېڅ هم نه غواړم نه مشري غواړم مشري د دې فرعون دقه یو شی غواړم چې فرعون رب نه دی رب الله دی او زه الله پیغمبر یم دې کې څه ګرانه خبره ده نه بادشاهي غواړم نه وزارت غواړم نه ښځه غواړم نه بل شی غواړم نه مشري غواړم مشري دې د دوم غاړه کې دغه غواړم چې یو رب ومنئ شریک نه لري او زه د الله رسول یم د الله استاد یم رسول دا معنا چې د الله حکم تاسو ته رسو فورا جادوګر پوه شو هغې وی آمنا برب موسی و هارون بس مونږ خو د موسی او د هارون په رب ایمان دی دې کې شک نشته مونږ ته پته ولګېدله خو ایمان دی او فرعون هم دغه وخت سره لیت الله وکړه چې صاحب شی دې اوچته وه زه لږ غوندې مشوره کومه کونټه یې چې څنګه اوچته کړه نو فرعون بیا اعلان وکړه چې نه دا د جادوګرو مشر دی دا دی مشر دی او دا چل د دې ټولو ته ښولی دی او دی ما سره مشوره ونه کړه او اعلان یې وکړه چې موږ مسلمانان یو ما سره به مشوره کړې وه بې مشورې دا یو سازش دی یو سکیم دی دی کشران دی او دی مشر دی غټ جادوګر دی او دی مخکې نه فیصله کړې وه چې داسې مقابله به کوو تاسو به ما ملګري کېږئ او پرېږدم چېرته اعلان یې وکړه خو اعلان په دربار کې ننوت نو اخباري بیان یې شایع کړ هغه وخت سره ټرت نه شو کولی چې زه به دا چا چې د موسی ملګري شو د دې لاسونو خپې به پرې کوم ښې لاس او ګڅه په زړونه ورکوي چې نور خلک ملګري نه شي په لکونو خلک مفسرین لیکي په لکونو خلک پروردګار په دغه یو وخت کې مسلمانان کړل ډېر موسی علیه السلام د دې نه پس هم د صبر نه کار اخلي بیا نصیحت کوه اوس خو ملګري پیدا شو اوس خو ډله پیدا شوه د ده قوم و بني اسرائیل چې د فرعونیانو خدمتونه به یې کول هغوی به ته خدمت اخیسته او خراب خدمتونه به یې ترې اخیستل ټټۍ پې صفا کوو لارې جارو کوو پستونه پې کړه دا ټول خدمتونه به ترې اخیستل د بني اسرائیلو نه دا د موسی علیه السلام قوم او دا هغه خلک و چې حضرت یوسف علیه السلام مصر ته راغلی سره د خپل ورونو د یعقوب علیه السلام اولادو دا بني اسرائیل د هغې اولادو اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی بنو اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد دا خدای په مصر کې خواره کړو او د مصر اصل خپل باشندگان هغه د فرعون او د هغه قوم بهر کیفه یو نصیحت کوه چې نه سمیږي نو الله تعالی زر نیوکه نه کوي نیوکه کوي خو لږ ټیم ورکوي او چې قوم پوه نه شي نو بیا نیوکه کوي ټیم به یې ورکړو دوی به سم نه شو نو الله به بیا عذاب راولېږه بیا به یې ټیم ورکړو
بیا به دوی سم نشو نو بیا به یې پې عذاب راولېږه او عذاب به څنګه و کله به رب العالمین ملخان پې راوستل پسونه به یې وله وخوړل داسې ملخان به چې د دې فصل د دې میوې او د دې ګیاګانې دا به یې مکمل ختمې کړې خو تاسو ته پته ده ملخان خو ستاسو په ګنو راغلي دي که نه که د الله عذابونه دي ها دوی به رالل موسی علیه السلام ته به ویې دا ته سوال وکړه لکه تا خیره کړې ده او موږ سره مشوره کوو سوچ کوو بیا به موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو هغه عذاب به ختم شو بل به راغی بل به څو بل به چندخان رالل دومره به چندخان زیات شو چې کورونه به ترې ډول ډکو لوښي به ترې ډکو کم لوښي ته چې به کټوی ته دوی پخلی کوه به چندخانو ډکوه چې اوبه به یې څښلې جام به د چندخانو نه ډک او دا به صرف په دې د فرعون په قوم دا عذاب و د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو باندې به نو دا جبه وه بیا به رالل درخواست به یې وکړو قرآن حکیم کې الله فرمایي ښه چې ته الله ته سوال وکړه چې د عذاب بند کړي او موږ سره مشوره کوو موسی علیه السلام موقع ورکړو ورته پته وه خو موقع ورکوي الله ته به سوال وکړه الله د عذاب پې بند کړه بیا چې به سم نه شو درېیم عذاب به راغی قرآن شریف کې الله وایي دم وینه هر شی به د وینې ډک و کټوی به وینه وه اوبه به وینې وې کوي او بني اسرائیلو سره به نو او عجیبه دا ده دوی به دا بني اسرائیلو کې دوستانه تعلقات خو به وي تاسو د خپل پې اوبه راکړئ چې هغوی به ورله په جام کې د خپل کې اوبه ورکړې جام به دغه بني اسرائیلو ملګري دوی له ورکړه د بني اسرائیلي په لاس کې به اوبه وي چې د دوی لاس ته به جام ولید وینه وشوه تر دې حده پورې چې یو سړي ویې لکه داسې کومه زه په خپل خوله کې اوبه رالم او د خپلې خولې نه یې ستا خولې ته درغړومه وایي د ډېره ښه ده هغه په خپل خوله کې د خپل کوی نه اوبه راواغېستې او چې د خولې نه یې د هغه فرعوني د قوم سړي ته په خوله کې ور واچولې هلته دې وینه جوړه شوه د الله خدای دې د خپل قهر او غضب نه وساتي زما د قسمې چې د الله عذاب او قهر راشي نو اوچو سره لمده به م سوځي دا یاد ساتئ وایي او بیا د الله غضب واپس کېدل ګران دي موږ ډېره مستي کوو په خدای یقین په ډېره مستي کوو الله رزق راکوي الله ژوند راکړی دی الله عزت راکړی دی الله مسلماني راکړې ده الله ښکلي شکلونه راکړي دي که موږ یې سپي پیدا کړی وي موږ یې خضران پیدا کړی موږ خدای سره جګړه کول شو ده که نه سپی دې جنګ وکړي که نه چې الله درې سپی ولې پیدا کړو خنزیر دې جنګ وکړي که نه چې الله درې خنزیر ولې پیدا کړی پیشو دې جنګ وکړي که نه چې الله درې پیشو ولې پیدا کړی مګر دې جنګ وکړي که نه چې مګه ولې پیدا کړی موږ څه کولی شو بیا دا خو د الله فضل او کرم دا ټول مخلوق خو ستا لپاره الله پیدا کړی تا الله خپل عبادت له پیدا کړی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون موږ د الله د نعمت هېڅ شکریا ادا نه کړو یو ځل راله په موږ یو ځل نه څو ځل دا اوس وګوره کوم حالت دی ستا په وطن کې خپل حکومت لګیا دی خپل قوم وژني او خپل قوم لګیا دی خپل حکومت سره لانجه جوړه بمبارۍ دي او څه دي او څه دي او د بهر نه ظالمان کافران دا جو زموږ په ملک کې لګیا دي خپلې نخرې شروع کړي کله حیران شوم ویم خدایه جاپان هم یو کافر ملک دی په ارام ناستې خپل کار کوي فرانس هم یو کافر ملک دی په ارام ناستې بس خپل هر څه چې جوړوي خپل ځان له خپل حکومت چلی چین هم یو کافر ملک دی په ارام ناستې خپل ځان له خپل لګیا دی ګټه کوي او مسلمانانو سره خپل په تجارت شروع کوي د امریکا او انګریز دا څه مصیبت دی خو په خپل کور کې په ارام کښېنه خپل حکومت چلاو ستا مسلمان سره څه دي چې ملک ته ټول د مسلمانانو په هغه مخته کړی خفتو کې عراق خشته ښکلي حکومت و هر څه چې امان پکې وکړو افغانستان کې خشته ښکلي حکومت و د طالبانو او ښکلی امن و پکې په اطمینان سره هغه دین تباه برباد که تر ننه پورې په عراق کې وینې تویږي د مسلمانانو بچي وژلې کېږي ته په ارام ناست افغانستان کې هم دا لوبه شروع کړي عربو کې اسرائیل دې روکیت کړي ټول عرب دې په مخ اخیستي دي او په خپل ملک او په خپلو کورونو کې هله پور کې پراته دي دارنګ یوازې دلته نه په دې افریقایي ممالکو کې فسادونه شروع کړي لوی شیطان د زمانې او لوی مصیبت د زمانې انګریز او امریکا په خدای پاک په خپل قهر تباه او برباد مسلمانان یې په لوی هغه مخته کړي مفتو کې بهر کیف دا د الله خو په موږ هم الله ته رجوع نه کړو دا د الله قهر او غضب دی موږ وایو دعاګانې کوو توبه نه وباسو د ګناه نه توبه نه وباسو تاسو وګورئ بربنتوب څونه عام دی بېحیایي څومره عامه شو ټي وي ته وګوره پخوا به خلکو وي سي آر کوو اوس په دې ښارونو کې کیبلې خورې دي او قسم قسم د نخروب ګنده فلمونه او ګنده تصویرونه
او زه پخوا به یو سړي وي هلکه فلم له ځم او فلم له نه ځمه او ټي وي ګورم او نه ګورم، اوس موبایل هلکانو سره او جینکو سره او کیمرې والا موبایل څوک په یو ته تصویر لېږه او څوک په بل ته تصویر لېږه. آخر اسلام مسلمان یو خو که پښتو حیا او غیرت څه شو؟ کومه بورقه چې به زمونږ د مشرانو ښځو په سر وه هغه یې ته نن دا جینکیاو پورې خاندي که نه خاندي؟ چل به هم نه وایي هغه بورقې د په سر ولوک. دا خو حیا د عزت دی، په دې خو د چا نه مال کمیږي په دا بورقه او په دې حیا باندې نه د چا ژوند کمیږي او نه د چا په عزت کې فرق راځي، په عزت دی. نو د خدای قهر به نه راځي. مختلفو قسمونو کې د خدای قهر او غضب یو شکل نه، د الله تعالی قهر او غضب په مختلفو شکلونو کې، کله د ګرانۍ په شکل کې، کله د بدامنۍ په شکل کې، کله د خراب بادشاه په شکل کې، کله د کافر په شکل کې، کله د زلزلې په شکل کې، کله د ملخانو په شکل کې، کله کور ګاونډ کې د دشمنۍ په شکل کې، کله اصحاب بیمارو په شکل کې، کله د بې اطمینانۍ او دا چې په ذهن به د هر وخت ټینشن او بوج به کې پروت دی، که مال دولت هم درسره دی خو په سوچ او فکر کې به پروت دی، د بچي به رسره غم وي، د مال به رسره غم وي، د ښځې رسره غم، د بچي رسره غم، د لور رسره غم، د زوی رسره غم او فکر. دا ټول د الله قهرونه او غضبونه دي که نه دي؟ هغه عذابونه چې کوم په پخوانو قومونو قسم دی د چا برکته ګورې بند دي چې هغه د دواړو جهانو مبارک سردار او د هغه دعاګانې دي د مارونو دا عذابونو باندې کار ونه شو. چې کار ونه شو بس موسی علیه السلام مجبور شو بني اسرائیلو ته یې ویل ځای کې ځو یې مو نه پرېږدئ او نه دې ایمان راوړي بس ځای موږ به ترې کډه والو ځو به ترې به دې پېښه و خو دا د الله په حکم موږ به ترې ځینې پېښه فرعون موږ خپل وس وکړه نه منې نه دې منې خدای دې بلا ورپسې کړي موږ خو به ترې ځو که نه. بني اسرائیل ویلې خره موسی علیه السلام قوم و ملګري ته پته وه د شپې ترې روان تښتي ته قوم ته تښتی د دې ظالم نه د نه بچودنه خلاص شو په دې باندې دې موږ پرېږدي ځه موږ به ځان له خپله مسلماني کیلو. الله د مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي. ښځه لار یې ورته وښوله په هغه لار کې موسی علیه السلام سره د قوم روان شو. خلک ورته وایي ته په غلطه لار لاړې ته خو دریاب دې مخکې وایي ما ته خو الله هم دا لار ښودلې ده. فرعون خبر شو چې بني اسرائیل خو لاړل ووتل زموږ دا کار به څوک کوي خدمت د پټو د لارو کوڅو د ټټو صفۍ دا به څوک کوي. بس هغه ویل چې د فوت اله رکض شابه وځئ فرعون مخکې د فوج ورپسې چې دا بني اسرائیل به راونیسو په لاره کې او موسی علیه السلام په دریاب قوم ورته بیا وایي چې ګوره مونږ درته وایي چې لار دې غلطه که په دریاب ورلو ما ته خو الله دا خو الله اوس څوک هم او داسې وخت و چې د موسی علیه السلام قافلې پسې د فرعون لښکر راورسېد انا لمدرکون اوس پسې کېږي وایي داسې وکړه چې دا کونټۍ او تعالی ما د کمال شي درکړی دی که نه دې وبوله یوس چې کونټۍ وبوله یوس هغې کې لارې جوړې شي 12 لارې 12 قومونو د یعقوب علیه السلام 12 بچي د هر یو بچي دا قوم اولاد ځان له قوم 12 لارې شو ځکه 12 لارې دي چې په اسانه پرې تېر شي یو لاره باندې به لږ ازدحام به ډېر او اسانه به هم په دې وي چې اعلان وکړي چې هر یو قوم پلانکې قوم په پلانک 1 نمبر لار پلانکې قوم په 2 نمبر لار پلانکې قوم په 3 نمبر لار پلانکې قوم په 4 نمبر نو جګړه به هم جوړه نه شي او تقسیم به شي او په اسانه به پورې وي. دا نه چې د قومونو دښمني وي یو بل سره او بیا هم الله جیبه دی دا اوبه خو هسې هم شفافې دي اوبه ورته الله لکه د شیشې کړه چې یو بل ویني چې اطمینان کې وي. حجرې سیند پورې وتل دغې فرعون راورسېد. فرعون اوس خپل قوم ته چالاک خو دی حرامي که نه په الف لام حرامي قوم ته یې وکتل او دا زما هیبت دی زما د وجې دریاب وشلی ده بني اسرائیل پرې تېر شو وایي هسې یې خوا دې خوا کوله نه ته جبریل علیه السلام راغی د دې پړي نه ونیو په زور یې راښ کړ او چې څنګه په دریاب را دننه شو 6 لکه فوج سره څو پلاټون ته جوړېږي اوس 6 لکه فوج سره په دریاب راوړېده نو نیم لا سر ته نه دی رسېدلی چې موسی علیه السلام پورې دا کونټۍ د دریاب له یوسه چې کونټۍ دریاب له یوړله هغه دریاب چپې یو ځای شوې سره د 6 لکو لښکر پروردګار غرق کړ. بني اسرائیلو کتل ورته وانتم تنظرون قرآن شریف کې الله وایي ستاسو مخکې یو د دشمن هلاکېدل بل چې ته ورته ګوره او ستا مخکې لدې ټکوي دا بیا بله مسله ده چې ښه خوشحاله شي. او قرآن شریف کې الله فرمایي او چې کله دا ځنکدن پرې راغی دا مرګ د عذاب یې ولیده آمنتو برب موسی و هارون زه خو د موسی او د هارون په رب ایمان نه دی. هغه فرشته ورته وایي اوس چې دی ایمان راوړی مخکې دې څه کولو نو خو د عذاب ولید دا غیب ایمان خو دې ختم شو او حضرت
جبريل علیہ السلام بخاری شریف کې حدیث نبی علیہ السلام ته فرمایي عرض ورته کوي چې د الله رسول افسوس که هغه ټیم دې لیدلی دی وایي چې د کوم وخت کې دا چغې والې دی فرعون او هغه مونږ وللو وایي د دریاب د مینځه مې تکه توره خټه راواخېسته او په دا خوله کې مې ورته ور وویسته اليوم ننجيك ببدنك لتكون آیة دا بدن ولا الله راوویسته دریاب ته د بدن ولا بار وغورځوه چې یو نښه د عبرت شي دقه روز چې حضرت موسی علیه السلام ته الله نجات ورکړو او دشمن د هغه مخکې الله هلاک کړه دا هم دا شورې روز داس پیغمبران دي خدا مې ځکه وایي چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ نو دا خبره یې وکړله زمونږ پیغمبر ته الله نجات ورکړو زمونږ د پیغمبر دشمن الله هلاک کړ ځکه مونږ دا روژه نیسو وی خانو بیا خو نحنو احقو بموسی منکم د موسی علیه السلام تابعداري خو مونږ له پکار ده مونږ خو به خامخا نیسو امت ته تاسو لازمن نیسئ دا شورې په ورځ روژه ها اوس دا روژه د عاشورې فایده څومره لري نبی علیہ السلام فرمایي حدیث شریف ته چې چا د عاشورې په ورځ روژه ونیوله د یو کال ګناهونه به رب العالمین ورته معاف کړي یو کال ګناه دا خو فایده شو لیکن نبی علیہ السلام مبارک د وفات نه مخکې کال باندې فرمایلی لئن بقیتو الی قابل که آینده کال ته پاتې شم لاشومن التاسع نه هم به م ورسره نیسم خو نبی علیہ السلام آینده کال ته پاتې نه شو نو نهمه نیول ورسره پکار دي چې یهودیانو سره تشبیب رانی شي دوره د روژې یوازې لسمه مه نیسئ فقها وایي دوه نیسئ نهمه او لسمه غالبا د اتوار ورځ د عاشورې ورځ راځي لسمه حکومت خو د غالبا د ګل دی خو د اتوار ورځ د عاشورې راځي د خالي ورځ نهمه راځي نو خالي اتوار سبا او بله ورځ روژه دا مستحبه ده فرضیت یې منسوخ دی د رمضان د روژو نه پس خو استحباب او مستونیت یې شته سنت روژه ده که څوک یې نیسي نو فایده به کوي د خالي اتوار یوه شوه دویم نبی علیه السلام فرمایي د دې ورځې متعلق چې چا خپل بال بچ لمن وسع على عیاله فی نفقته یوم عاشورا وسع الله علیه سایر سنته په دې ورځ خپل بال بچ له فراخه رزق ورکړو او خیرات ته د اتوار پر ورځ د غرمې هم پولی شي ماشومان خو روژه ني او که د اتوار پر ورځو کې د ګل په شپه دې ورکړي خپلو بچو له نو خپلو بچو له فراخه رزق ورکول علیه السلام فرمایي که چا خپل بال بچ له فراخه رزق ورکړه د ټول کال رزق به زه فراخه کړم الله یوسع الله به د رزق فراخه کړي د ټول کال او د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان رضی الله عنه هغه وایي موږ تجربه وکړه فوجدناه کذلک چې څنګه نبی علیه السلام فرمایلي اقسم منتله نو خپل بال بچ له په دغه ورځ باندې فراخه رزق ورکړو اسې سړی خیرات وکړي بعضې خلک وایي ورځ سپېره ده ولې حضرت حسین رضی الله عنه په دې کې شهید شوی دی یقینا حضرت حسین رضی الله عنه شهادت دا انتهایی ظلم دی ډېر انتهایی ظلم ورسره شوی د دنیا په تاریخ کې دومره ظلم چې کوم حضرت حسین رضی الله عنه سره شوی دی زما په خیال دومره ظلم به نه شوی ځکه هغه شهید کول او د هغه د 72 د نبوت د پیغمبرۍ د خاندان ګورونه شهید کول ماشومان هم ورسره شهید کول او اوبه بندول ورته وایي که نه وایي افسوس دا دی د دې دریاب اوبه خو سپي څکي او پیشوګانې څکي او په خانه د پیغمبر په اولاد هم بند کړي دي حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې ما نبی علیه السلام په دقه ورځ په خوب کې ولیده وایي چې مې ولیده وی سر مبارک ببرو او دوړې پیلوتې وې او یو شیشه ورسره وه په هغې کې وینه وینه وی مې چې د الله رسوله ولې پریشانې ولې خفې داسې دي وی شهدت قتل الحسین آنفا د حسین قتل ته حاضر شوی وم وینه ورسره وه دا اطلاعات راځي یقینا انتهایی ظلم شوی دی ډېر ظلم شوی دی ظالمانو انتهایی ظلم کړی دی هغې ظالمانو له پروردګار ډېره مضبوطه سزا ورکړې ده بس هغه هم الله پرې نه ښودی ډېره مضبوطه سزا وله پروردګار ورکړې ده لیکن ظلم خو یې وکړ لیکن د هغې نه دا نه معلوم چې ورځ سپېره د جمعې په شپه چې څوک شهید شي دا د جمعې ورځ سپېره کړي دا انسان بختوري ورځ نه سپېره کړي یا د اختر په شپه چې څوک چا څوک شهید شو دا به نه وي چې د اختر سپېره دی نه د انسان بختورو چې عظیمه ورځ خدای ورکړه نو حضرت حسین رضی الله عنه بختور انسان و چې الله عظیمه ورځ وله ورکړه ډېر لوی عظیمه ورځ وله الله ورکړه نو به هر کیف څوک خیراتو کې صدقه کوي او د هغې ثواب حضرت حسین رضی الله عنه او د خاندان نبوت هغه چې کوم ګلونه هغې ته وبخي خپلو مشرانو ته وبخي یو خیراتو کې د تخصیص نشته د خیرات په دغه ورځ هم خیرات کولی شي د هغې نه مخکې هم کولی شي د هغې نه وروسته هم کولی شي
د خیرات دپاره څه خاص ورځ دي چې ګنې خامخا به پلانکې ورځ کوه او ګنې پلانکې ورځ کې ثواب شته او په بله ورځ کې نشته هر ورځ خیرات کولی شي خو به هر کیف یو ورځ داسې ده چې هغې سره انتهایي ظلم شوی دی خیرات وکړئ ګاونډیانو له هم ورکړئ خپلو بچو باندې مه خورئ فراخه رزق ورکړئ تنګ رزق مه ورکوئ نو الله به دله وروسته رزق فراخه کړي زمونږ په وطن کې بعضې خلک په دې ورځ رواجونه کوي څوک مقبرو ته ځي څوک په قبرونو اوبه اچوي دا په شریعت کې نشته په قبر کې اوبه اچوم ولې حسین رضی الله عنه وایي د تنده وجې شهید شو نو اوبه دلته اچوې نو څنګه شهید شو نو څه چله شو خو ظلم وشو که نه نو ته اوبه دلته اچوې نو دلته رسي لږې اوبه چاله ورکوې شربت یو بوتل چاله خیراتي ورکړه الله دې ثواب ورته حسین رضی الله عنه کې هغه ته تندې شهید شو خو ستا اوبو ته حاجت نشته او جنت کې لګیا دی الله ولا رزق ورکوي شهدا متعلق الله نه وایي لا تحسبن الذين څنګه دی قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون دا جمدي دي او دی دا الله رزق ورکوي نو ستا اوبو ته له هغې حاجت نشته ته اوبه مه ورکوه هغه الله سره جنت کې دي هغې به رزق ورکوي څوک مسور راوالي زنانه مقبرو ته ځي څوک یو قسم رواج څوک بل قسم دا ټول رواجونه دي هغې څه حقیقت په شریعت کې نشته بس د دې ورځې متعلق دا روژه شوه بچو له فراخه رزق ورکول شو دا دوه خبرې دي او که خیرات د خالي کې که د اتوار کې که د ګل کې کولی شي ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 378 نمبر کیسټ کې تاسو دا شروع فضایل واورېدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې میرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 ضرر رسي ګاونډیان اوکې ګاونډیان خپل منځ کې اتفاق ژوند تېرول پکار دي او مسلمان نه دي پکار چې د ګاونډیانو منځ کې وړنې راوړنې وکړي رب العالمین دی زموږ د اتفاق او اتحاد